السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده بیټري ولې په ایچ باندې طبقه بندي شوې ده، ولې په ولټ امپیر او واټ باندې نه ده طبقه بندي شوې. دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم ترڅو تاسو ته خیر او پیدا ورسیږي. نو دوستانو دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د بیټرۍ د ایچ د مهمو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د بیټرۍ کار او فعالیت دا دی چې د کیمیکل انرژي څخه الکتریکل انرژي جوړوي او بهر ته د کار او فعالیت لپاره سپلای کوي. نو د بیټرۍ په داخل کې چې کوم کیمیکل مواد دي چې دا کیمیکل انرژي په الکتریکل انرژي بدلوي او بهر ته د کار او فعالیت لپاره سپلای کوي. نو کله چې د بیټرۍ په داخل کې کیمیکل مواد دا فل چارج شي، 100 ساعته او 100 امپیره موږ د دې څخه استفاده شو کولی تر څو پورې چې دا ډسچارج شي، تر دې چې فل ډون شي. نو ځکه دوستانو بیټرۍ چې دا په ولټ امپیر او واټ باندې نه دي طبقه بندي شوي، ځکه دوستانو دا په ایچ باندې طبقه بندي شوي دي. او د بیټرۍ ایچ عبارت دی ای مساوي کیږي د بیټرۍ د امپیر سره او ایچ مساوي کیږي د بیټرۍ د ساعتونو سره، یعنی 100 ساعته او 100 امپیره موږ د دې بیټرۍ څخه استفاده شو کولی. نو ځکه عموما ټولې بیټرۍ په ایچ باندې طبقه بندي شوي دي او هر ډول بیټرۍ دا ډیسي برق سپلای کوي، په دې کې فریکوانسي او ریکټیفاور موجود نه وي. نو دوستانو زه غواړم د بیټرۍ په ایچ کې ستاسو سره یو مثال شریک کړم. اگزامپل زموږ سره 1.5 امپیره ایچ یوه بیټرۍ ده چې د دې څخه موږ 10 امپیره فی ساعت استفاده کوو. نو 15 ساعته موږ د دې څخه استفاده شو کولی د 150 ایچ بیټرۍ څخه. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د بیټرۍ د ایچ په رابطه باندې وه. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.